زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، مرګ به هر چاله راځي او د مرګ نه خلاصي د چا نشته. زمونږ د علما وایي کله چې انسان مړ شي نو دی په څلورو حصو باندې تقسیم شي. څنګه په څلورو حصو تقسیم شي؟ په داسې طریقه تقسیم شي چې کله دی مړ شي نو روح پرشتي یوسي، د ده د وجود نه روح پرشتي یوسي، بس صرف بیا د ده دا وجود صرف پاتې شي. بیا دویم نمبر د سره مال دی، نو دا مال ته رشته دار یوسي، زوی والی، لوری والی، ښځی والی. بیا موږ دې راوالو نو قبر کې کیدو، نو چې دا کم وجود یې واپس پاتې شوی دی دا تې دا ځمکه وخوري، دا وجود یې د خاورو سره یو شان شي. لګیا یې دا ځمکه دا وجود خوري خوري، بیا ډوکي، بیا هېڅ تشي کوپړی هېڅ هم پاتې نشي، نو وجود یې خاورې وخوري. باقي د سره څه پاتې شو؟ د اعمال، نیک عمل دی کو بد عمل دی. دغه نیک اعمال به دی بیا د قیامت په ورځ وړي د الله رب العالمین دربار ته، او په دغه نیک اعمال او په بدو اعمالو باندې به فیصله کیږي. روح ته فرشتو یوړو، مال ته رشته دارانو یوړو، وجود ته ځمکې وخوړه، اعمال پاتې شو. دا به څنګه؟ نو دا اوس ده به نیک اعمال کړي وي، منځونه به هم کړي، روژې به هم نیولي، حجونه به هم کړي، زکاتونه به هم ورکړي، ذکر و اذکار به هم کړي، نور نیک اعمال به هم کړي، خو چې دا دی د الله دربار ته ورسوي. ولې؟ دقلته د دې اعمالو دپاره و داسې یو ذریعه ده ناسې چې به د ده نه والي. دا به څنګه د ده نه دا اعمال علي؟ دا به د ده د بعضې ګناهونو د وجې. لکه څنګه به زه به راته یو مثال ویم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناسو د صحابو، او د صحابو ته تعلیم و تربیت ورکو. دی دوران کې رسول الله مبارک د صحابو نه تپوس وکړ، وایي تاسو مفلس پیژنئ؟ مفلس موږ پښتو کې خوار پړق ته وایو چې څه ورسره نه وي. نو صحابه وی او یا رسول الله مفلس موږ دې ته وایو چې نه ورسره دیناري نه ورسره درهمي، خوار پړق. رسول الله مبارک وی دا مفلس نه دی. وی ولې؟ څنګه یا رسول الله مفلس څوک دی؟ وی مفلس هغه کس دی، دې خبرې ته لږ وکیدی چې د قیامت په ورځ به یو انسان نیک عمله د دنیا نیک اعمال د الله دربار ته به روړي، منځونه، روجې، حجونه، زکاتونه، صدقې، ذکر و اذکار، نفلونه، د غرونو اسې فیصله به شروع کی. الله چې فیصله شروع کی ناګهانه به الله رب العالمین وی ټیک ته نیک اعمال دې م کړي دي، خو دې بله لخته دی د مسلمان بې عزتي کړې ده، مسلمان له دې تکلیف ورکړی دی. اوس د هغې تکلیف ازاله وایي د ده دا نیک اعمال لاوالې او دې بل لی ورکوې. نو دې دنیا کې تا چا مسلمان له په ژبه په لاس په هر قسمه تکلیف ورکړی دی، ستا هغه اعمال به هغه لی ورځي. وایي دا یې د دې دی چې کنځلې ورته کړو، ورکه دا عمل. دا د څه دی؟ دی و دا کړو چې غیبت یې کړو، ورکه دا عمل. دا یې د ولې ورکې؟ دی د ده سره حسد کړی دی، ورکې دا عمل. دا ولې؟ دی ده ته تکلیف ورسولې، ورکې دا عمل. چې وګوري د غرونو اسې عمل به دې انسان روړي وي نیک، او د دې دنیا د ګناهونو د وجې به هغه ټول اعمال د ده نه لاړ شي، د نورو خلکو به پې دغه راشي.
چې وګورو نیک اعمال به نه وي نو الله به وي چې د نورو خلکو یې بېعزتۍ حسد بغض چغلي وغیره کړې ده اوس د دې نورو خلکو چې دا د چی کړې ده دوی بد عمل راوالی او د ده د نیک د ده په تله کې واچوي نو د هغوی هغه ټول بد عملونه به راوالي نو د دنیا نیک اعمال به یې وړي وي او چې رستو فیصله وشي نو د ټول اعمال به په بدو بدل شي ولې د دنیا کې بل مسلمان له تکلیف ورکړی دی نو رسول الله مبارک وی مفلس او خوارپلق دقې ته وی چې د دنیا اعمال یې وړي او د هغې په مقابله کې بدی یوړي خدای دې د دې عمل نه وساتي دا ولې دا د دنیا کې د یو مسلمان له تکلیف ورکړی دی په څه وجه کله په ژبه کله په لاس کله کنزل کله غیبت کله چغلی او یو ډیره خطرناکه ګناه چې د انسان اعمال هغه تباه و برباد کوي چې نن درته زه د هغې بیان کوم هغه عمل څه شی دی چې د انسان اعمال نیک ټول برباد کوي هغې ته وایي حسد حسد خطرناکه ګناه ده او داسې یو ګناه ده چې موږ ټول پکې مبتلا یو موږ ټول پکې مبتلا یو او خصوصا زمون خدا خپله معاشره ده د پښتنو نو د پښتنو په معاشره کې چې پښتون په لویه ګناه ککړ دی هغه حسد دی پښتون کې حسد ډېر زیات دی او حسد څومره خطرناکه ګناه کبیره په لویو ګناهونو کې عظیمه ګناه ده چې د انسان دنیا هم تباه کوي او آخرت هم تباه کوي نو د دې د وجې نن جمعه راته د حسد باره کې بیان په دې وجه کوم چې د دې ګناه نه الله ما مساتي او الله ته تاسو مساتي او که شوي وي چې معافي د الله نه وغواړو علاج به یې څه وي نو دنیاوي او دینی دواړه نقصانات هم راته ویمه او ځان به ترې ساتو او څومره لویه ګناه ده تا ته به اوس پته ولګي رونو حسد څه شی دی اول په دې باندې ځان پوه کړئ زما عزتمند ورونو حسد څه ته وایي ګوره په دې دنیا کې الله رب العالمین چې دا انسان او دا خپل بندگان پیدا کړي دي نو د یو حکمت چې د الله په علم کې د داغي مطابق دا انسانان ټول یو شان نه دي پیدا کړي دا الله د حکمت د وجه او حکمت الله په قرآن کې بیان کړی دی چې دا ټول انسانان یو شان الله نه دي پیدا کړي لکه یو شان ښکلي داسې به وایو داسې نه دي څوک بدرنګ دي څوک ښکلي دي ټول مالدار نه دي پیدا کړي تیمور جانه څوک مالدار دي څوک غریبانان دي ټول طاقتور نه دي پیدا کړي څوک طاقتور څوک کمزوري علی هذا القیاس الله چې دا دنیا کې دی په دا ولې د دې ډېر ښکلی مثال الله په قرآن کې بیان کړی دی وی ولو بسط الله الرزق لبغوا فی الارض وی که ما په دې ټولو خلکو باندې دا یو شان پراخي راوستې وه د دنیا نظام کائنات په درهم برهم والله لبغوا فی الارض یو لوی فساد و ولې هر یو انسان د بل انسان محتاج دی نو دقې سره زندگی روانه مالدار غریب ته محتاج دی او غریب مالدار ته محتاج مالدار خو کار نشي کولی غریب به وله کوي غریب سره پیسې نشته مالدار وله ورکي نو هر انسان بل انسان ته الله محتاج پیدا کړی دی دې سره نظام کائنات روان دی د بندگانو دا نظام روان دی نو الله رب العالمین دا دنیا په فرق پیدا کړی د یو حکمت دلان دی د یو حکمت دلان دی اوس چې په فرق پیدا کړی د هر چا له د الله د علم کې چې څو د هغې تقدیر مطابق الله هغه نعمتونه ورکړي دي الله په خپل علم کې بعضې تقدیرات داسې نه کړي چې انسان مالدار پیدا کړي بعضې غریبانان پیدا کړي بعضې له نعمت ورکړی دی بعضې له نعمت نه دی ورکړی بعضې له طاقت ورکړی دی بعضې له طاقت نه دی ورکړی اوس دا نعمت ورکول او نه ورکول دا چا کړي دي الله کړي دي دا الله کړي د حکمت دلان او دا دنیا امتحانګاه ده د دنیا امتحانګاه ده ګوره غریب په غریبۍ کې په امتحان کې دی مالدار په مالدارۍ کې په امتحان کې دی
صحتمند په صحت کې په امتحان کې دی، بیمار په بیماره کې په امتحان کې دی. دا الله رب العالمین دا دنیا داسې نظام جوړ کړی دی. نو اوس ما ته وګوره سجاد، یو انسان دی او الله رب العالمین د خپل علم مطابق چې په ازل کې د ده دپاره څه فیصله کړی، د هغې مطابق الله رب العالمین یو انسان له نعمت ورکړ. د حسن نعمت یې ورکړ، د ښکلې اواز نعمت یې وله ورکړ، د مال نعمت یې وله ورکړ، د موټر نعمت یې وله ورکړ، د کور نعمت یې وله ورکړ، د طاقت نعمت یې وله ورکړ. علی هذا القیاس الله دا ورکړل یو انسان له. اوس یو بل انسان را پاڅېده او د په دې زړه کې ده وویل چې یاره دا نعمت چې دا ده ته میلو دی دا ولې میلو دی، دا ولې ده ته میلو دی، دا د ده دا ښکلې سپینه جامه ولې ده، د ده دا ښکلې موټر ولې دی، د ده دا ښکلې بنګله ولې ده، د ده دا خپل ښکلې کور ولې دی، د ده دا ښکلې زندګي ولې روانه ده. د دې بل انسان په دې زړه کې دا راغله چې دا ولې دی او دې ولې سره بل یو او دا زموږ او ستاسو په زړونو کې دا وي، ځکه یې وایم بل ورسره دا کیفیت راغی چې دې کوم انسان له الله نعمت ورکړی دی، نو د دقې انسان له الله خوشحالي ورکړه، نو دې په هغې خوشحالۍ باندې خفه وي. او که هغه له الله چېرته تکلیف خفګان پرې راوست، نو دې د هغه په هغې خفګان باندې خوشحاله وي. دقه کیفیت چې دا چا راغی چې بل انسان ته وی چې دا ولی داغه په خوشحالی دی خفه کیږي، داغه په خفګان دی خوشحالیږي، او دې زړه کې ورسره دا کیفیت رالل، دې ته وایي حسد. دې ته وایي حسد چې دا ولې ده. اوس د دې حسد درې قسمه دي، یو قسم جایز دی او دوه قسمه ناروا دي، او بیا په دې دوه قسمو کې یو ډېر خطرناک دی. یو قسم حسد خدا شو دا تا ته چې ما کم بیان کړ چې الله چاله نعمت ورکړی دی او ته وې چې دا ولې ورکړی دی، دا ده ته ولې دا دومره خوشحالي میلو ده، د ده په خوشحالۍ ته خفه کېږي او د ده په خفګان ته خوشحالېږي، دا حسد هم خطرناک دی. دویم نمبر وی غیبته ورته وی، دا جایز دی. په عربی کې ورته غیبته وی، په اردو کې ورته رشک وی، او موږ پښتانه ورته پسخېدل وایو. څه مطلب؟ ګوره دا الله یو انسان له نعمت ورکړی دی، ښکلې جامه، ښکلې موټر، ښکلې علم، ښکلې بیان وغیره، ته وایې خدایه دا دې دلم ورکړی دی، الله دې د دم نصیب کړي، خدایه داسې مال هم راکړي، الله دې دم نصیب کړي، خو داسې خدایه ستا در کې کمی نشته، مال هم راکړي. دا جایز دی، دا جایز دی، دله دې ورکړی دی، الله دې د ده نصیب کړي، داسې مال هم راکړي. دې ته وایي غبطه، رشک، پس کېدل، دا جایز دی. او چې کوم خطرناک حسد دی چې بیا هغه حسد په بغض بدل شي او هغه بغض بیا په کینې بدل شي، هغه دا دی چې الله چاله نعمت ورکړی دی او ته وې دا دی ولې ورکړی دی، خدایه دا د ده نه والې، دا د ده نه والې، خدایه مال یې مه راکړې، خو خدای د ده نه یې والې چې د ده دا نصیب نشي. دې ته وایي حسد، دې ته وایي بغض، دې ته وایي کینه، او دا هغه خطرناکه ګناه ده چې دا ګناه انسان بعضې وخت د ایمان نه خلاص ایمان ته لاړ شي، دله د نیکو اعمالو الله توفیق نه ورکوي، دې حق په ده نشي واضح کېدی. دا یاد ساتئ. ګورئ دی به چې څومره دا کوي، دی به دومره د دنیا نه بې ایمانه ځي، دومره به د الله په ګرفت کې راځي، او دا خطرناک څیز دی. زه درته وعیدات هم ویم، خو دا ورته یو څلور مثاله بیانومه چې دې حسد انسان د عرش نه لاندې تحت الثرا ته رسولي دي، د جنت نه جهنم ته رسولي دي. دې حسد، دې بغض، دې کینې زبیرته دا، او ستا په دې ذهن کې به دا مثالونه داسې کینی او داسې به پې پېښ شي لکه څنګه چې بار د انور راختلی دی او تا ته واضح دی. څلور مثال راله د وخت د کمي د وجې درکوم. لومبی مثال دا وره چې دا حسد دی، دا هغه ګناه ده چې په مخ د کائنات کې لومبی د ګناه ابتدا د دې نه شوې ده. آدم علیه السلام الله پیدا کړ،
الله ولا علم ورک، الله خلیفہ کو، الله د ځان خلیفہ کو، الله رب العالمین مسجود الملائکه کو، لوی مقام ولا الله ورکو. دقلته یو خبیثو چې دا غنو ابلیس تعالی وی چې آدم علیه السلام له دا مقامات ما ورکړه، ته ورته سجده وکړه. هغه وی ښه دا دې دله ولې ورکړه، دی خو زمانه کمزورې دی، دی د خټې نه پیدا دی او زه د اور نه پیدا یم. قسم په خدای ابلیس حسد وکړ. الله وی چې تا حسد وکړ او د هغې حسد د وجې هغه د حق نه محرومه شو. چې د حق نه محرومه شو الله رب العالمین در د قیامت د ورځې پورې لعنتي کړ، دا د حسد د وجې. نور خو د هغوی اجازه پولو پټې خو شریک نو د آدم علیه السلام او د ابلیس پولو پټې خو نو، خو صرف هغه له الله عزت ورکړو. دا عزت ولې الله وی ورکړ. نو الله ابلیس چې ذلیل کړی دی د حسد د وجې. بیا اسمان نه دنیا ته خبره راله، د آدم علیه السلام زامن کېدل، یو قابیل و یو حابیل. الله د څه حکمت د وجې د رور او د خور نکاح جایز کړه. قابیل سره چې کومه خور پیدا شو هغه ښکلې وه، حابیل سره چې کومه خور پیدا شو هغه څه نه وه. د آدم علیه السلام د شریعت مطابق د حابیل د خور نکاح به قابیل سره کیږي او د قابیل د خور نکاح حابیل سره. قابیل وی دا ولې زه ښکلې ده دې څه دومره دغه خو نه دی، زمانه ښکلې نه دی، زمانه زیات نه دی. حسد ورسره قابیل وکړه، د هغې حسد د وجې قابیل دې حد ته ورسېده چې د آدم علیه السلام هغه زوی حابیل یې شهید. دا د حسد د وجې. نو حسد هغه اور دی چې تا به په ګناه د ایمان نه به دې خلاصوي. دریم مثال وره، قرآن شریف ته راته دا ټول ویمه. حضرت یوسف علیه السلام الله پیدا کړ، الله ولا حسن ورکړ. اوس ما خو تا ته وایي چې دا ورکړه د الله وي، چې حسن یې ولا ورکړ، دې کې ولا دا انعام او دا مقام ورکړ چې یوسف علیه السلام خوب ولیده او په خوب کې وی چې ما ته 11 ستوري او نور او سپوږمۍ په سجده پراته دي. بس د یعقوب علیه السلام ورسره مینه پیدا شو، الله ولا دا مقام ورکړ. اوس حسد دومره خطرناک څیز دی او دا راته زه درسته وایم چې دا حسد دی دا د ورورولۍ هغه رشته هم ختمه کړي، د خورولۍ هغه رشته هم ختم کړي. ستا د یو ابۍ نه به پیدا وي، ستا رور به وي، خو چې نعمت الله هغه له ورکړي ستا د رور ورسره حسد پیدا شي، د خور ورسره حسد پیدا شي. او تربور خو اسدجانه په دې کې مشهور دی، وی دا مې تربور دی که نه، د تربوروالی د وجې خلک بیا څه نه کوي، دا صرف حسدي. دله دې دا ولې ورکړي دا زما ولې نه دی. دقې په وجه په تربوروالی کې چې نن دا څومره جګړې او قتل و غارت دی، د دې مین وجه دا چې حسد دی. پس خیږي ورته خلک دا ولې داسې شوي دي. اوس یوسف علیه السلام د خپل یو بابا بچي دي دغه اولاد، خو چې رونو یې دا ووي نو څه وایي چې زمونږ بابا د سره محبت ساتي. احب الینا منا ونحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین. دا ولې یوسف علیه السلام سره دا دومره مینه، دا ولې دا دومره محبت من سره ولې نه کوي. هغه د حسد اور یې ولګېده په زړه کې، نو هغې حسد اور دې حد ته راورسول چې دغه خشته بچي چې په مخ د کائنات کې د هغه نه ښکلي انسان بللو، د حسد د اور د وجې هغه یوسف علیه السلام یې په کوی کې ورغورځول. قرآن شریف کې دا د حسد د وجې، دا د بغض د وجې، دا د کینې د وجې. دل یې واله موږ له یې مه راکوه خو نقصان یې ورته دا راکړه. نو یوسف علیه السلام ته چې دا دومره لویه معامله راغله صرف د حسد د وجې چې دله ولې الله دا حسن ورکړی، دی ولې دومره الله لوی مقام ته ورسول. او څلورم مثال یې واوره، دا به دې په زړه کې ډېر ښکلي کښېني. دا یهود دي، یهود او دا مشرکین، دا په حسد کې د ټولو نه زیات دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کو د یهودو دشمنی و کنه، نو دا په پوله پټی نه وه، دا په جیدادونو نه وه، دا صرف د حسد د وجې وه. دا قرآن شریف کې الله وایي
د دې یهودو په خپلو کتابونو کې د رسول الله مبارک ټول صفات کتلي ټول مقام یې ورته معلوم او رسول الله مبارک هغه حقانیت په داسې واضح او الله په قرآن کې وایي لکه څنګه چې دوی د خپل ګیډې د ښځو د ګیډو نه پیدا اولاد د خپل شانه پیدا اولاد څنګه سړی خپل بچي پیژني داسې دوی رسول الله مبارک پیژني الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم څنګه خپل بچي پیژني داسې د رسول الله مبارک حقانیت پیژني داسې نه پیژني دا په حق دی او یې دا وره دومره حقانیت پیژنده چې کله به دوی باندې سخت راله که نه جګړه به راله جنګ به راغی نو الله ته به سوال کو وی خدایه چې دا کم پیغمبر را روان دی په آخره کې د ده په خاطر تا نه موږ سوال کو ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فتح دواګانې به کولې چې د دې پیغمبر د خاطر خدای موږ له دا مقام راکې دا مقام فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت چې کله یو پیژند او راغی وته نو انکار یې کو دا انکار یې ولې وکړه دا په قرآن کې الله وی دی د دې وجه چې ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وی دا رسول الله مبارک زمنګ په نیکیانو کې ولی پیدا نشو په بنی اسرائیل کې دی خو بنو اسماعیل کې پیدا شو او الله ولا مقام ورکو نو صرف د حسد د وجه یهودو انکار وکړه دا څه خطرناک دی او مشرکین مکه چې د رسول الله مبارک د حقانیت انکار کو صرف د حسد د وجه کو مثال وره مفتی شفیع صاحب معرف القرآن کې په دې لومبي جلد کې دا حدیث نقل کړی دی رسول الله مبارک باندې چې کله قرآن نازل شو نو رسول الله مبارک به د هغې تلاوت کو نو چې قرآن یو صاحب قرآن د هغې تلاوت کی نو دا به څومره ښکلي نو په بیت الله کې به د قرآن تلاوت کو نو ډېر خوند به یې کو ډېره مزه به یې کوله دومره خوند یې کو چې هغه صحابه خو پرېږده چې کافرانو به هم دا تلاوت اورېده خوند به یې وله ورکو نو یو شپه رسول الله مبارک تلاوت کوي شپه ده د شپې تیاره ده چې داسې لږ سار ولګېده چې ویې کتل نو درې کافران سرداران هغه سرداران تاسو پیژنئ یو ابو جهل یو ابو سفیان لا مسلمان شوی نو او یو احنس ابن شریح سخت کافر او لوی کافر چې ویې کتل د ګټې شاته د رسول الله مبارک تلاوت ته ناست یو اوري درې واړه یاران یو بل یې نه دي لیدلی چې داسې رڼا ولګېده او یو بل یې ولیدل نو بس زر روان شو نو چې یو ځای شي نو یو بل ته وایي یا ظالمانو خلک ته منې کوو او په خپله ورته ناست یې ابو جهل هغه ته وایي او هغه ته ابو جهل وایي بس وي داسې چل دی چې بیا به نه راځي ځکه موږ ته خلک منې کوو په خپله ورته ناست یو نو خلک به سبا وایي چې په خپله ته ځان منې کوې بل ته منې کوې په خپله ورته ناست یې چې د شپې بله شپه راله رسول الله مبارک ته نو هغه خو به داسې تلاوت نو خو پوره سر تلاوت و نو د ابو جهل زړه کې وي هغوی خو هسې هم نه راځي راشه ووایه احنس ابن شریح هم په زړه کې وي هغوی به دواړه نی راغلې راشه لاړ شه ابو سفیان هم وي راشه هغوی به نی راغلې هغه هم راغی چې سار رڼا ولګېده درې واړه یاران بیا د رسول الله مبارک تلاوت ته ناست تاسو د الله په ذات یقین وکړئ معرف القرآن کې او د تفسیر په نورو کتابونو کې دا حدیث موجود دی بیا یو بل باندې ملامتي وي او سبا به بالکل نه راځي چې درېیمه ورځ راله په درېیمه شپه بیا درې واړه راغلي خوار خو به تلاوت ورکړو چې دا په درېیمه ورځ یې دغه وکړو نو بس یو بل سره په کعبه باندې قسمونه وخوړل وي بیا به نه راځو خو چې د ابو سفیان کور ته لاړه نو داسې ډډه یې واچوله او په زړه کې یو سوچ راغی یاره وي دا قرآن حق دی دا پیغمبر حق دی موږ یې اورو ایمان پرې ولې نه راوړو نو ابو سفیان راغی او د احنس ابن شریح وري ووهل چې وري وو هغه راووت وي څنګه راغلی وی یاره یو خبره له راغلیم خو ګوره ملامته مې نه کوي ولې وی ګوره دا درې شپې موږ د رسول الله مبارک نه دا قرآن واورېده او قرآن حق کتاب دی او دا پیغمبر هم حق دی نو د خدای بدبخته ایمان پې ولې نه راوړو راځه چې نو احنس ابن شریح وایي دا خبره خو زما زړه کې هم تېره شوه چې ایمان پې ولې نه راوړو
بس دا دواړه یاران رالل فیصله خو یې داسې نه شو کولی فیصله به چا کوله ابوجهل به کوله دا ابوجهل خو ورته موږ وایو او رسول الله مبارک به ورته وي نور د ده خپل نوم دا ابوجهل نو عمر ابن حشام د ده نوم او کافرانو به ورته ابوالحکم وي اخیري فیصله به د ده وه د فیصلې پلار چې ده به فیصله وکړه بس دسخط پوه شو وی راځه ابوالحکم له بلاړ شو فیصله خو هسې هم د هغه اخري هغه له رالل چې رالل دواړو یارانو ورته دا قصه وکړه هغه داسې سر ښکته کړو وی خبره بالکل صحیح ده زه هم حقانیت منم نو یې راځه ایمان راوړو نه درې واړه اوس دا مقصدي خبره اورئ نو ابوجهل ورته وی نه ایمان نه راوړو ولې وی ګوره د حاجیانو خدمت دی کوي موږ یې هم کوو د زمزم خدمت دی کوي موږ یې هم کوو د بیت الله خدمت دیم کوي موږ یې هم کوو نو دا سرداري دته ولې میلوله دا پیغمبري دته ولې میلو شو نو خیر دی دا پیغمبري دی دته نه وه میلو موږ ته دې نه وه میلو خو چې دته هم نه وه میلو تاسو د الله په ذات باندې یقین وکړئ چې د رسول الله مبارک ټول حقانیت یې منو خو صرف د حسد او د بغض د وجې دې ظالمانو ایمان راوړو صرف د رسول الله مبارک سره د حسد او د بغض د وجې نو بغض او کینه هغه څیز دی چې دا به تا د ایمان نه محرومه کوي ګورئ دا یاد ساته دا ځکه یې راته نن بیان کوم دا یو لوی روحاني مرض دی د دې د وجې په احادیثو کې چې د دې کم وعیدات راغلي دي کم سخت هغه راغلی دی چې ګوره د دې نه ځان ساتئ دا ستاسو ایمان تباه و برباد کوي پنځه حدیث سره ته د دې متعلق ویما دې نه به موږ نن توبه وباسو د دې علاج به څه وي هغه علاج یې راته ښیم انشاءالله بیا وبچ کېږو ګینې زموږ ټول اعمال تباه و برباد دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایاکم والحسد ځان د حسده ساتئ حسد تاسو ته ما تعریف وګورئ باغی با پیشی ہوئی ہے بیا بھی امرت خیر دے اخیرہ کیوں کم چیزان پہ پی کے ایاکم والحسد گورے منگا پختانه قسم پخده کو د جمی موس قضا کو ټول کی الحمدلله او ذکرونه خو پریدا او روجی او نفلونه او دا نور نیک اعمال او چې رسول الله په کومه وعده الله کړی دي هغه پته مو یغه نه ملایږي وجه صدا وجه دا چې زموږ د اعمال نه قبلېږي د څه د وجې د حسد د وجې ولې نه قبلېږي وره نبی علیه السلام وایي ایاکم والحسد ځان د حسد نه ساتئ ولې فان الحسد یاکل الحسنات وایي دا حسد دا نیکې منځ روجه حج زکات تسبیحات نفلونه اشراق چاش اوابین تهجد لا اله الا الله سبحان الله دا ټول اسکار دا ټول اعمال نیک داسې خوري دا حسد داسې خوري داسې ختمی نو رسول الله مبارک سره ناشنا مثال بیان کما ته وګورئ کما تاکل النار الحطب وفي روایت الخشب لکه څنګه چې اوچ کلاس لرګي وي اوچ کلاس لرګي یا اوچ کلاس ستاسو په جبه کې ویم پترې وي پترې او دی اوچ کلاسي لرګي ته یا دی پترې ته تا تیلې ورته کو تیلې چې څنګه دا اوچ کلاس لرګي او دا پترې په یو بغ باندې هغه ټول ارسی رکی قسم بالله رسول الله مبارک وي د انسان دا نیک اعمال دا حسد داسې تباه و برباد کی سوچ کرے فکر کرے دا رسول الله مبارک داسې تباه و برباد کی اوس موږ نیک اعمالم کو منځونم کو روجیم نسو او دی خوا زړونم د حسد او د بغض او د کینې نه ډک دي د هغې د وجې الله وایي هندوستړی خدای ناراض نه ما تا ته مخکې په تیرو جمعو کې ووې چې دا لوښې پاک کا بیا لږ شان عمل کوه الله ته به قبولي زموږ لوښې خیرن دي نو لویه ګناه ده بل رسول الله مبارک وایي ما ته وګورئ ویې عربی کې خو ته ایله وایي ایله او موږ پښتانه ورته مصبر وایو
تریخ شان یو صفت لا ابو صاحب تریخی تریخه رسول الله مبارک وی الحسد دا حسد سے دی یفسد العسل دا حسد داسی دا ایمان خرابی دا حسد داسی ایمان خرابی چې په خوږو شاتو کې دی دا مصبر واچو نو شات څه شي دی سجانا خوړلی دي چېرته خواږه دي خواږه خو چې مصبر دی پکې واچو نو تریخ شي بیا ورته کتیم نشي نو چې څنګه مصبر دا شاتې تراخه کړل هغه خوږ څیز یې تریخ وګرځو چې تی بیا خوړی نشي قسم په خدای رسول الله مبارک وی حسد ایمان دغه شان خرابوي او دریم نمبر وره رسول الله مبارک وی دا نسائی شریف حدیث دی وی لا یجتمعان قلب مؤمن وی دو سیزونه د بنده په زړه کې به جمع کیږي نه یو سیز به وي یو دا دو به نه جمع کیږي الایمان والحسد ایمان او حسد دې کې به یو شی جمع کیږي ما تاسو وګورئ تاسو ټول پیه کو ایمان وی نو بیا بس حسد با نه وي او کو حسد نو بیا رسول الله مبارک ایمان بني یو شی به بوز پروتي په صاحب بدن یا به حسد وی یا به ایمان استاق وحدا کو دې پکې حسد را جمع کې ایمان اوته ایمان لا او کو حسد دې تلر کنو ایمان براشي دا رسول الله مبارک وی رسول الله مبارک چې دې کې به یو شی جمع کیږي یا به حسد وی پزړه کې یا به ایمان اوس دغه پتا باندې ډیپنډ ده چې ته به په دې زړه کې حسد ساتي او کو ایمان به ساتي نو که حسد راغی د رور متعلق د تربور متعلق د گاونډي متعلق وغیرہ حسد تعریف مې راته وکړه بیا به راته کوم دی خوا ایمان لاړ بای السلام علیکم ارنه لاړ او کو حسد وته ایمان باندې په زړه کې پروت د دې د وجه ماته وګورئ د دې د وجه په تیر جمعه مې راته ویلو چې د عرفې ورځ څومره عظیمه مبارکه ورځ ده او تاسو ته مو وي چې الله په فرشتو فخر کوي او فرشتو ته الله وی دا ټول مو بخل وی خدای پاکه زناکارم پکې راغلی یو بخلې مې دی وی خدای پاکه نور ګناهونو والا پکې راغلی وی بخلې مې دی وی پکې پلان کې د دې د پار راغلی چې ما ته بخله کجی وی الله وی بخلې مې دی دغه وخت رسول الله مبارک وی فرشتي الله ته وی چې دې کې داسې بد قسمت هم شته چې د دې عرفې په ورځ الله نه بخي د دې عرفات په میدان کې الله نه بخي الله وی او فرشتو شته یو دو درې بدبخت شته وی سوق یا الله دا بدبخت سوق دی چې د عرفې په ورځ ارسوک الله بخلو دا بدبخت دی په دې ورځ نه بخي قسم په خدای رسول الله مبارک وی الله وتوي چې یو کم کس شراب سکینو الله یې په دغه ورځ نه بخي چې توبه نیسته او دویم نمبر چې کم سړی حسد کینو د عرفات په میدان کې الله نه بخي دین علاوه دویم وره تاسو ته ما مخکې بیان کړی د اوس یو دوه میاشتې پس هغه میاشت بیا هم را روانه ده د شعبان میاشت شب براءت د شب براءت فضیلت پر بیا زه بیان کړم پاغې کې خو رسول الله مبارک وی په دې شپه الله دومره بخل کوي د دومره مسلمانانو د ګناهګارانو لکه بنو کلب یو قبیله نبی علیہ السلام یاد کړه چې پاغي د بنو کلب څومره ګړي دي او د هرې ګړې په وجود باندې څومره ویښته دي دومره خلک الله په دې شپه بخي د ګړې ویښته به تاسو یو ګړې ویښته به وشمېرئ نه د بنو کلب په سونو ګړې وي د دقې سونو ګړو باندې چې څومره ویښته دي د هر ویښته په برابر باندې الله دومره خلکو مغفرت وکړي خو د شب براءت په شپه الله رب العالمین د یو څلورو کسانو بخنه نه کوي چې توبې نیستې په هغې کې یو حسدي او بغضي انسان دی چې الله په دې شپه هم نه بخي او دریم نمبر وره کله چې د اختر وشي دا حدیث کې راځي فاذا كان يوم عيدهم یعنی یوم فطرهم دا ورکوټي اختر وشي نو خلک ټول عیدګاه ته را رواني اسدا وره چې ټول عیدګاه ته را رواني نو باها بهم الملائکه الله په دې خپلو بندګانو فخر کوي او په فرشتو باندې نو دې کې الله رب العالمین فرشتو ته وی تاسو یو وخت اعتراض کړو چې خدای یا الله ته دا انسانان ولی پیدا کړي
دوی به فساد کوي. نو راشئ د رمضان ټوله میاشتې روجي ونیولې، اوس راغلي دي ما ته 2 رکعته د شکریا د ورکوټي په اختر په ورځ باندې ادا کوي. تاسو خو دوی به فساد کوي، دوی خو دا سختې روجي ونیولې او راغله اوس شکریا له راغله. نو الله ورته وایي د هغې مزدور څه مزدوري ده چې یو مزدور مزدور وکړي نو هغه له به څنګه مزدوري ورکوي؟ نو فرشتې وایي خدایه پوره مزدوري وله ورکړه، پوره مزدوري وله ورکړه. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ، احادیثو کې راځي وی الله وایي چې وعزتي وجلالي وكرمي وعلو ارتفاع مکاني، زما دې په خپل عزت قسمي، زما دې په خپل جلال قسمي، زما دې په خپل کبرایه باندې قسمي، زما دې په خپل مقام باندې قسمي چې دې عیدګاه ته دا چا چې روجي نیولي دي او راغلي دي چې دې کې هر څومره ګناهګاران دي دا ټول ما بخلي دي او داسې مې دي بخلي، د دوی ګناهونه ما په نیکو باندې بدل کړي. وی فرشتې ورته وایي چې یا الله دې کې داسې څوک شته چې هغه په دې ورځ مونه بخلی شو. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ، حدیثو کې راځي وی الله یو 4 کسان یاد کړل چې او زه دا 4 کسان په دې ورځ هم نه بخم، په هغې کې یو حسدي او بغضي انسان هم. نو حسد او بغض دومره خطرناک څیز دی، ځان ترې وساتئ. موږ پښتانه نن دې تباه او برباد کړو. پښتنو کې چې کم حسد دی او کم بغض دی که نه، توبه به وباسې، توبه کو دا زړه دی ولا کلو کو نو دا جومات پتې غونډ ډک شي. مه کوئ حسد، یې رونو دا حسد کول دا خو ستا په خپله ګناه ده، خو دا په چا اعتراض دی؟ په الله باندې دی که نه. دا دې ولې ورکړی دی؟ نو دا ورکړی چا دی؟ الله دی. ته په الله باندې اعتراض کوې بدبخته، دا خو د الله ورکړه، دا خو د الله ورکړه. نو زمونږ لونه او نن چې څومره دشمنۍ دي، قسم په خدای ټولې د دې حسد او د بغض، دا ولې داسې لاړ، دا ولې داسې مخکې شو، دا ولې داسې مقام ته ورسېږو؟ د دې د وجې مونږ لګیا دا حسد او بغضونه لرکې ټول بزرګان یا قسم په خدای پښتانه بیا ګورئ، بیا نور یې سم علم مه کوئ. د الله په جناه کې به ډېر لوی مقام وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی او دقه شان د جمعې بیان کوي، د جمعې خطبه وایي. دې کې رسول الله مبارک صحابو ته وایي، ما ته وګورئ، دا فاتح مصر حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د دې خبرې راوي دي او هغه وایي دا ما په خپلو غوږو په خپلو سترګو دا واقع ولیده. وی رسول الله مبارک ناست دی، دې کې ناګهانه وی ملګرو لکه څنګه ست ناست ویم، وی اے رسول الله مبارک خپل اے ملګرو، وی اوس چې په دې دروازه باندې کم کس را دننه شو، کم کس را دننه شو، تاسو ګورئ که وایئ چې په مخ د ځمکې موږ جنتي انسان ګورو نو دا یو دی. صحابو شاته وکتل، دې کې اوس یو صاحب د رسول الله مبارک ملګری یو صحابي د دې مخ نه دا اوبو دا ساس کې ښکلې را روان دي، په لاس کې ورسره کیړی دي، پیزار دی او را دننه شو. صحابه چې ولیده او دا دنیا کې جنتي دی، دته رسول الله مبارک د جنت بشارت ورکړ. نو هر یو ورته وپسخېده چې څه لوی مقام دی چې د رسول الله مبارک په خولې باندې تا ته جنت مو. حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه وایي ما وایي چې دته دا جنت میلو شوي نو دا خو په څه وجه میلو شوي. راشه هغه اعمال زه ګورم چې دې څه عمل کوي، دې څومره روجي نیسي، دې څومره منځونه کوي، دې څومره صدقې ورکوي، دې څومره شپې الله ته ولاړي. زه به هماغه شروع کړم. ظاهره خبره ده په اعمالو باندې او د الله په فضل جنت میلاوي. حضرت عبدالله بن عمر بن عاص وایي ما ته وګورئ، وایي دې سړي سره میلاو شم ورته چې زه به ستا یو 3 ورځې میلمه یم. هغه وایي راځه، وایي لاړم به سره د باندې نه یخوا کور مدینې منورې نه. وایي چې د شپې مې ګورم چې دوی څومره د شپې عبادت کوي. وایي خیر فرض مونځ هم د ماسخوتن جمع سره وکړه لاړو، زه ټوله شپه اوس ویښ یم چې دی به کله پاسې هغه لګیا دی خلډېږي اوده دی. وایي چې سهار حضرت بلال اذان وکړ نو دی را پاڅېده، د شپې استهجد نه کړ. وایي زه هم جومات ته رالم هغه هم راغی. وایي ټوله ورځ سره یې وایي لګیا و خوراکې په او روجې مو نه نیوله، نه څه صدقه، بس صرف فرض مونځ او خپل مزدوري او خپل کار، نه نفلونه، نه روجي، نه ذکرونه، نه صدقې، هېڅ هم.
وی 3 ورځې مې ورسره تېرې کړې، په 4مه ورځ مې ورته ویل چې یا مرګریا زه خو د یو بلې خبرې دپاره راغلم، ما خو ته کتلې چې ته څه عمل کې، ځکه چې کله ته راننوتېدې نو رسول الله مبارک وي که په مخ د ځمکې جنتي ګورې نو دا مخامخ سړی دی. نو یې موږ تا ته وکتل، نو وایي چې ته څه عمل کې، زه خو تا سره 3 ورځې مې تېرې کړې، هېڅ نور څه نه تسبیحات شته او نه نور نیک اعمال شته، ښه خبره ده چې سړی یې وکړي، خو ستا خو دا خواړه شته نه. او رسول الله مبارک تا ته دنیا کې د جنت زیری درکړی دی. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ، دا واقعه وګورئ، زه یې راته حواله هم در کوم. زمونږ د دې ملک ډېر نامور عالم شیخ الاسلام، شیخ الحدیث والقرآن او د ټول امت مسلمه مشر شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم، تاسو نوم اورېدلی هم دی، لوی انسان دی، لوی مقام الله ورکړی دی. د هغه خطبات دي په 5 نمبر جلد کې دا واقع شته، ویې ګورئ، اصلاحي خطبات جلد نمبر 5. دا صاحب ورته وی ښه وی دا خو زما دپاره لویه د خوشبختۍ خبره ده، خو زما کو نفلونه نشته، صدقې مې نشته، نفلي روجي مې نشته، زما کمزوري ده، ځکه زه بچو له رزق ګټم، بیا د شپې ودېمه، دا مې نشته. نو دا عمل دا دومره لوی مقام چې په دنیا کې تا ته د جنت زیرې میلو شي، دا په څه وجه؟ وی دا ما رسول الله مبارک ته یو ځل خپل کیفیت بیان کړو، دا محض د هغې کیفیت د وجې الله ما له دنیا کې د جنت دا زیری راکړی دی، او هغه کیفیت څه شي دی چې هغه ما کې نشته. زما په زړه کې تر بلوغت نه راواله تر د نن ورځې پورې د بل مسلمان دپاره په زړه کې چرته هم حسد نه دی راغلی، زما زړه کې حسد نشته. د دې حسد د وجې ما له الله دنیا کې د جنت زیری راکړی دی، او دا په هغې ټاپ 10 کسانو کې دی چې نبي علیه السلام په 10 مبشره کې د کړی. او دا صاحب څوک د دې حسد نه د وجې الله چې د جنت مقام ته رسول، دا څوک؟ دا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی. دا څه چې موږ کې حسد نشته، نو بیا نور اس عملونه مکوه، الله به دې مقام ته رسي. موږ پښتانه الله اکبر تندیم ځان له تور کړل، کونډیم ځان له اصولولې، جانمازونه هم اصولول، خو د بل مسلمان په زړه کې، هر انسان په زړه کې دغه د حسد خطرناک څیز. ځان به ته څنګه ساتو، علاج یې څه شی دی؟ 4 خبرې دي ووایه، 4 خبرو باندې به بچ کېږي. دا 4 خبرې به د حسد نه تا بچ کوي. لومبې دا چې په خپل تقدیر باندې راضي شه، بس الله ورکړی دی، زما ورور دی، دلې مقام ورکړی دی، الله فیصلې دي، د الله په تقدیر باندې راضي شه چې الله څه کړي دي، ښې کړي. لومبې دا. 2 نمبر څه چلو کا؟ 2 نمبر دا دی چې دا د چا په زړه کې ستا حسد جوړېږي چې دلې دا مال ولې ورکړی دی، دلې دا جایداد ولې ورکړی دی، دلې دا ښکلې جامه ولې ورکړې ده، دلې دا دومره لوی مقام ولې ورکړی دی. دا رالنه کې د دقې سړي دپاره نورم د ښه دغه دعا کوه، بیا خدایه نورم وله ورکې، نورم پې مهربانه شي، دعا وله کوه. زموږ علما 2 نمبر علاج دا دی. او 3 نمبر علاج دا دی چې د نیکانو خلکو صحبت اختیاروه. د دې د وجې به ستا د زړه نه حسد وځي. څومره د نیکانو په صحبت کې ته یې، دومره به الله د حاسدانو د بغضیانو نه به الله رب العالمین ساتي. او 4 نمبر د الله په جهان کې خپل ځان لپاره دعا کوه، وی خدایه پاکه د دې مرض نه خو به وساتې، زما خو دنیا او آخرت دواړه تباه کېږي، د ایمان نه خلاصېږم، خدای د دې نه مې وساتې. دقه 4 څیزونه دغه کوه، او د الله د رضا دپاره چې کوم سړي له الله مقام ورکړي، مرتبه خدایه نورم وله ورکړي، نورم وله مقام ورکړي. د شپې الله ته جاړه، وی خدای دې سره خو زما دنیا او آخرت تباه و برباد کېږي، زه خو تباه و برباد کېږم، خدای پاکه د دې حسد. نو زړه کې د هر مسلمان دپاره د همدردۍ دغه شروع کړه، الله به د دې حسد نه ساتي. رب العزت دې موږ او تاسو د حسد نه وساتي، او کو شوي وي یا الله د هغې راته معافي وکړي. درود شریف ووایه او دا دعا وکړه چې الله موږ او تاسو د حسد او د بغض او د کینې نه وساتي. الله چې چا له څه ورکړي دي، خدای موږ پرې راضي یو، د هغه نصیب کړي، او خدایه دغه شان موږ له هم راکړي.
ستا در کې کمی نشته او که شوي رانه حسد خدای ته راته د هغې عفو او درګذر وکړي یا الله خدای د هغې عفو او درګذر راته وکړي د دواړو جهانو خیر هم خدای نصیب کړي څومره بیماران دي الله ټولو له صحت ورکړي د چا څه د زړه حاجتونه خدای د خپلو پټو خزانو نه برابر کړي او د باران دپاره سوال وکړي چې الله په قدر د حاجت د رحمت او د عافیت ډک باران وکړي او رب لا یزال چې څومره بیماری دي الله ټولې بیماری ختمې کړي او رب کریم د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي او الہ العالمین هر ځای کې چې مسلمان په تکلیف کې دی الله ته مدد وکړي ته نصرت وکړي څومره قرضداران دي الله د قرضونو نه خلاص کړي او د چا څه د زړه حاجتونه دي خدای د دې عظیمې جمعې د ورځې د برکت الله د دې ټولو مرګرو د زړه حاجتونه برابر کړي برحمتک یا ارحم الراحمین سنت وکړي